بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هراله او سلیم شوم. ملګرو، نننی کلاس ډیر زیات مهم دی ځکه چې تاسو په بدن باندې هم دغه رنګ چاپونه او دغه رنګ مسلې خو به تاسو تمي. په دې کلاس کې به تاسو ته د سکن پرابلمز هم د انسان په بدن باندې کوم مختلف قسمه چاپونه څه همي هغه ټول به تاسو ته په انګلیسي کې هم زده کوم. که چېرته تاسو په چینل باندې نوی سئ نو چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او د خپل کور ماشومانو سره خو هم شریکه کړئ. راځئ چې خپل نننی کلاس شروع کړو. پیلنی ټکی موږ سره څه دی؟ رینکلز. رینکل چې د انسان په بدن کې را کوم ګونجوالی شانتی، یعنی تاسو به په دې تصویر کې هم ښکاري د دې کس دا تندی را ګونجي شوی دی، نو دغه ګونجوالي ته به موږ په انګلیش کې څه وایي؟ رینکلز. اکنی چې کومه دی د انسان په بدن باندې چې کوم دا سرې دانې تاسو به په تصویرانو کې هم ښکاري. زه به درته ایکسپلین کوم هم، خو تاسو به په تصویرانو کې هم ښکاري، نو تاسو دې ته هم ګورئ. اکنی چې کوم د انسان په بدن باندې سرې دانې راوخیږي دې ته په انګلیش کې وایي اکنی. بلیک هیډز چې شي کله چې د انسان پوزې ته خو به تاسو کتلې په هغې باندې تور داغونه ولګي، دغې ته په انګلیش کې ویلی شي بلیک هیډز. دا د انسان اکثر په پوزه باندې دا داغونه راځي. پیلینګ چې کومه دی کله چې د انسان د تندې یا د تندې را ګونجي شي د پوزې نه بره، نو دې ته موږ په انګلیش کې ویلی شو پیلینګ، او دا بیا سرخ هم شي، یعنې رنګ هم بدل کی. فریکلس چې شی دی کله چې د انسان په بدن باندې، یعنی د انسان د مخ به تاسو ته ښکاري په دې باندې تور شانته چاپونه ولګي. تاسو خو بابرګی مرض لیدلی، کله چې هغه چاپونه د انسان په بدن باندې ولګي، یعنی دا د انسان ښایست هم ختموي، بالکل د انسان ښایست تباه کوي، نو دې ته به موږ په انګلیش کې ویلی شو پریکلس. ډارک سرکل خو به تاسو کتلی کله چې د انسان د سترګې نه لاندې دا تور شانته سرکل جوړ شي، نو دې ته موږ په انګلیش کې ویلی شو ډارک سرکل. دا د انسان اکثر چې انسان کمزوری شي، نو دې د وجې نه دا ډارک سرکل راځي. سکیرس به تاسو لیدلی کله چې د انسان په دې غمبوري باندې دانې شانته راوخیږي او په هغې کې واړه کوټي وشي، یعنې واړه سوري وشي، نو دې ته موږ په انګلیش کې ویل شو سکیرس. ملګرو، دا کلاس ډیر زیات مهم دی، دا د خپل کور ماشومانو سره ضرور شریک کړئ. واسکولر نیټورک څه ته وایي؟ کله به تاسو د انسان د مخ لیدلی یا بل ځای هم، خو مخ خو د انسان تاسو ته ښکاري، تاسو به دا لیدلی، په دې باندې چې د واسکولر نیټورک جوړ شي، یعنی داسې نیټورک جوړ شي چې د انسان په مخ باندې چې کوم هغه رګونه شانتي سرې وینې به پکې تاسو ته ښکاري، او د هغې نه مختلف قسمه تارونه تلي، ته یو سره تارونه دي، نو دې ته په انګلیش کې ویلی شي واسکولر نیټورک. بل ټکی موږ سره سره پیګمنټیشن اوس څه ته وایي؟ پیګمنټیشن خو تاسو ته اکثر ځکه د تصویرانو کې ما دا مخونه راوستي چې تاسو ته خو به د انسانانو مخونه ښکاري که نه، تاسو خو به د انسانانو په مخونو باندې دغه رنګي چلونه لیدلی چې را کم قسم تاسو ته ما بیماری نه راوړي دي د انسان په بدن باندې. پیګمنټیشن دا هغې ته وایي کله چې د انسان مخ تور شي، یعنی انسان بدن ټیک ټاک خو د هغه مخ تور شي او په هغې باندې تورې کرښې راشي، نو دې قسمه بیماری ته به موږ وایي پیګمنټیشن، یعنی دا د سکن پرابلم دی، د سکن یو مسله ده د چمړۍ. وایټ هیډز چې کومه دی کله چې د انسان سترګې نه لاندې یا په هر ځای باندې تاسو به دا سپینې وړې دانې لیدلي، دې ته په انګلیش کې ویلی شي وایټ هیډز، یعنی سپینې دانې، نو دې ته ځکه په انګلیش کې ویلی شي وایټ هیډز. ټین چې کومه دی دا کله چې د انسان بدن شین شي، تاسو به ډېر انسانان داسې لیدلي چې کله د هغه بدن شین شي، نو دې ته په انګلیش کې ویلی شي ټین. پیمپل اوس څه ته وایي؟ پیمپل چې د انسان په بدن باندې په کم ځای هم دانې راوخیږي، تاسو به ډېر انسانان داسې لیدلي چې د هغو په مخ باندې دانې، نو دغه دانو ته په انګلیش کې څه ویلی شي؟ پیمپلز. پپی آیز څه ته وایي؟ پپی آیز کله چې د انسان د سترګې نه لاندې یو دانه شانته راوخیږي یا یو غوټه شانته راوخیږي، نو دې ته په انګلیش کې ویلی شي پپی آیز. الرجیک ریشز دا د انسان په بدن باندې راخیږي، دا په خپو باندې هم راځي زیاتر او په لاسونو باندې هم راځي. کله چې د انسان د لاس د شي چې د دانو نه مکمل ډک شي او هغه سور شي، نو دې ته په انګلیش کې ویلی شي الرجیک ریشز. ډرای سکن خو به تاسو ډېر کتلی، دا اکثر د انسان په ژمي کې راځي،
کله چې د یخنۍ موسم نو د انسان مخ سپور شي، یعنی هغې نه هغه سپین دوړې شانته خیږي، سپین پوټکی شانته وکړي، نو دې ته وایي ډرای سکین، یعنی چې د انسان بدن مکمل خشک شي. باډي اوډور، باډي اوډور څه ته وایي؟ دا خو موږ سره یو مسله ده. تاسو به ډېر انسانان داسې لیدلي چې د هغه نه ډېر بدبو ځي، نو دغې ته به موږ په انګلیش کې څه ویلی شو؟ باډي اوډور. ملګرو دا و زموږ نننی کلاس. زه امید کوم چې تاسو به د دې کلاس نه ډېر څه زده کړي. دا ډېر زیات مهم کلاس دی، بار بار وګورئ، خو دا کلاس دې نه زده کړه وکړئ. ملګرو زه امید کوم چې انشاءالله تاسو به په اسانه طریقې سره هم زده کړئ. ما درته ډېر په ښایسته طریقې سره ایکسپلین کړه. ملګرو اوس ماله اجازت راکئ، انشاءالله تاسو سره به په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي. د خپل ځان ډېر خیال ساتئ او ما په خپلو دعاګانو کې هم یاد ساتئ. د الله په امان. او که په کلاس کې تاسو ته څه قسمه مسله هم وي نو تاسو ما ته بالکل کمنټ سیکشن کې کمنټ کولی شئ. زه به تاسو ته په کمنټ سیکشن کې ریپلایم درکم. او که بیا د چرته لږه شانته غټه مسله نو انشاءالله په هغې به زه تاسو ته بله ویډیو هم جوړه کړم. او یا که چېرته تاسو د څه ضرورت وي چې په دې باندې ویډیو جوړه کړه نو تاسو ما ته بالکل په کمنټ سیکشن کې کمنټ کولی شئ او په واتساپ هم راسره رابطه کولی شئ. چېرته چې هم اوسئ خوشحاله او آباد اوسئ. د الله په امان.